د بلخ ولایت د پولیسو ویان وایي چې د امنیه قومندانۍ اړوند د نشهیي توکو سره د مبارزې کشفي ځواکونو 2 تنه د شرابو د لیږدولو په حال کې نیولي. نوموړی زیاتوي له پلټنو وروسته یې له دوی سره 40 بورۍ د نشهیي توکو خام مواد او یوه اراده کرولا موټر هم نیولی دی. دغه 2 تنه چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د 150 لیترو شرابو سره دوی ګیر شوي، غوښتل یې دغه شراب بل ولایت ته انتقال کړي چې زموږ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د پولیسو د کشفي معلوماتو په ترڅ کې دوی کشف سو او د 150 لیتره شرابو سره دوی ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري وایي امنیتي ځواکونو د دې ترڅنګ چې د نشهیي توکو د کښت او کاروبار مخه یې نیولې، همداراز یې په تېرو 3 میاشتو کې په بلخ ولایت کې په همدې تړاو 130 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا موږ تر 130 تنو پورې هغه کسان چې په مزار شریف ښار کې د نشهیي توکو قاچاق ترسره کوو، نشهیي توکي پلورل هغوی مو نیولي او د قانون منګولو ته مو سپارلي دي. همدارنګه وروسته مو هم هغو کسانو ته چې دوی د نشهیي توکو پلور ترسره کوي پیام دا ده چې د خپل دې جنایت نه لاس په سر شي، که نه زموږ د امنیتي ځواکونو لوري به ونیول شي او دغه کسانو په څیر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې په ټول افغانستان کې د نشهیي توکو سره د مبارزې ځواکونو تر دې مهاله 15,000 ځانګړي عملیات کړي چې پکې یې 840 د نشهیي توکو کارخونې له منځه وړي او 14,000 جریبه ځمکه یې د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړې ده.